جی بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات د هغې لوی ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ زده کوونکو، زه راغلم او ستاسو دپاره مې یو بل نوی ډیر زبردست کلاس راوړی دی. تاسو به په تمنیل باندې لیدلی وي چې په دې کلاس کې ما سره څه دي، ستاسو دپاره ما څه راوړي دي. په دې کلاس کې ما ستاسو دپاره د انګلیش اوکیبلري راوړې ده، په دې غرض باندې چې ستاسو انګلیش ورسره ښه شي. ګورئ، د انګلیش زده کولو دپاره د انګلیش اوکیبلري زده کول ډیر ضروري او ډیر اهم دي. تاسو سره چې کله د انګلیش اوکیبلري ډیره وي نو تاسو به په انګلیش باندې ډیر پوهیږئ. په کلاس کې به زه اول ډیرې خبرې نه کوم، د کلاس شروعات به کوو، خو ګورئ اول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروستو په کلاس باندې تاسو هم بسم الله ووایئ او زه به هم د کلاس شروعات د بسم الله نه وکم. اولنی ټکی به زه ووایم any more. د any more مطلب دی نور. مونږ وایو کنه چې نور هم راوړه، د دغه نور دپاره any more. صحیح ده؟ نور. بیا ورپسې ټکی دی کلیکټ. د کلیکټ مطلب دی جمع کول، څه څیزونه را جمع کول. صحیح ده؟ دغې ته وایي کلیکټ، جمع کول. کمپیټ. کمپیټ وایي مقابله کول، د چا سره څه مقابله کول، دې ته په انګلیش کې وایي کمپیټ. بیا ورپسې ټکی دی کمپلین، شکایت کول. صحیح ده؟ په څه څیز باندې شکایت کول. مونږ وایو کنه چې د هغه شکایت راغلی دی، یا به زه هغه ته شکایت وکم، د دې په خلاف به زه هلته شکایت وکم. دغې شکایت کولو ته په انګلیش کې وایي کمپلین. بیا ډیر عام ټکی دی کمپلیټ. کمپلیټ وایي پوره ته، یعنی دا سیز پوره دی، بس دا کار کمپلیټ دی، مکمل دی، پوره دی. صحیح ده؟ ډسکرایب، بیانول، یو سیز بیانول. صحیح ده؟ څه خبره وي او هغه بیانول، دغې ته وایي ډسکرایب. ډیسیژن زمونږ په کلاسونو کې ډیر راځي، ډیر عام ټکی دی. ډیسیژن وایي فیصلې ته. صحیح ده؟ ډیسیژن، فیصله. ډسکور. ډسکور وایي ایجادولو ته، څه سیز ایجادول، دې ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ ډسکور. انټروډوس، پیژانګلو، یعنی پیژانګلو کول، د چا سره خپله ځان معرفي کول، د ځان پیژانګلو کول د چا سره، دې ته تاسو ویلی شئ انټروډوس. پریپیر. د پریپیر مطلب دی تیارول، ځان تیار کا، زه ځان تیاروم، د داسې تیارولو دپاره تاسو ویلی شئ پریپیر. فورست. د فورست مطلب دی ځنګل، دا وایي ځنګل ته. صحیح ده؟ فورست، ځنګل. سیریس، سنګین، سخت. مونږ وایو کنه چې دا کس ډیر سیریس دی، نو دا کس ډیر سخت دی. صحیح ده؟ سپینډ، خرچ کول. سپینډ، خرچ کول، یعنی د روپو دومره خرچ مه کوه، د روپو خرچ دې ډیر وکړو، دغې خرچ کولو ته تاسو ویلی شئ سپینډ. سټرینج. د سټرینج مطلب دی عجیبه، دا سیز ډیر عجیبه دی، یار ته ډیرې عجیبه خبرې کوي. که داسې عجیبه تاسو وایئ نو ویلی شئ سټرینج، عجیبه. ټروت. د ټروت مطلب دی رښتیا، رښتیا وایه، دروغ مه وایه. ټروت، رښتیا. الون. د الون مطلب دی یوازې، یوازې ته دا کار کولی شي، دغه یوازې دپاره تاسو ویلی شئ الون. اټیک، حمله کول. صحیح ده؟ حملې کولو ته وایي اټیک. کمپیر، یو شانوالی، د دوو څیزونو یو شانوالی چې کوئ کنه دغې ته وایي کمپیر. صحیح ده؟ کمپیر، یو شانوالی.
میتھڈ طریقہ، میتھڈ وای طریقې ته، صحیح ده. نیبر، نیبر وای پړوسی گاونډي ته، مونږ چې ورته گاونډیان وایو، صحیح ده. دې ته په انګلیش کې وای نیبر، یعنی دا زما گاونډي دی، دا زما نیبر دی. پرافیټ، پرافیټ وای منافع ته، ګټې ته. مونږ وایو کنه چې په دې سیس کې د څومره پرافیټ وشو، یعنی څومره ګټه وشوه، څومره منافع وشوه. میټیریل، میټیریل وای موادو ته، یعنی هر قسم مواد چې وي دغه ته میټیریل وای، صحیح ده. اوزار ساز او سامان. بیا د شیپ، شیپ وای شکل ته، صحیح ده. دا مخ چې کوم دی، کوم شکل چې دی، دې ته وای شیپ. کریکټ، صحیح، ټیک. کریکټ، صحیح. ډیمانډ، غوښتنه. مونږ وایو کنه چې نن سبا په مارکیټ کې د دې سیز ډیر ډیمانډ دی. داسې به تاسو ډیر اورئ کنه، ډیر اخم ټکی دی، ډیر عام ټکی دی. ډیمانډ وایو غوښتنې ته. مونږه ګوري تاسو اورئ کنه، وایي د دې سیز په مارکیټ کې ډیر ډیمانډ دی، یعنی ډیره غوښتنه یې ده، صحیح ده. پوزیشن، پوزیشن وایي حالت ته. ستا پوزیشن ډیر ښه دی، یعنی ستا حالت ډیر ښه دی. سپیس، سپیس وایي ځای ته، صحیح ده. سپیس، ځای. سمبل، سمبل وایي علامت ته، یعنی دا د دې سیز یو علامت دی، دا د دې سیز یو سمبل دی، صحیح ده. بلډ، بلډ وایي وینې ته. په وجود کې چې دا کومه وینه ده دې ته وایي بلډ. کنټینیو، کنټینیو جاری، یو سیز جاری، یعنی دا انګلیش جاری ساتل، سبق جاری ساتل، دې ته وایي کنټینیو. زه به انګلیش زده کول جاری ساتم، یعنی زه به کنټینیو ساتم، صحیح ده. ایکول، یو شان. ما او تا بالکل یو شان یو، یعنی ما او تا بالکل ایکول یو. ډایرکټ، سیده. ته سیده هلته کې لاړ شه، ته ډایرکټ هلته ورشه. اگزام، امتحان. امتحان به تاسو پیژنئ که نه، دې ته په انګلیش کې وایي اگزام. اگزامپل، مثال. ته ماله د دې سیز یو مثال راکه، ته ماله د دې سیز یو اگزامپل راکه. نو اگزامپل ویلی شئ مثال، صحیح ده. لیمټ، حد. مونږ وایو کنه چې یار دې کس خو لیمټ کراس کو، لیمټ یې فار کو، یعنی دې کس حد کراس کو، صحیح ده. دغه حد ته تاسو ویلی شئ لیمټ. لوکل، لوکل وایي مقامي ته، یعنی یو ځای وي او مقامي ځای وي، نو تاسو ویلی شئ چې دا لوکل ځای دی، لوکل ایریا ده. پویټ، پویټ وایي شاعر ته، کوم چې شعر اشعار لیکي ده ته تاسو ویلی شئ په انګلیش کې پویټ، شاعر. سین، منظر، صحیح ده. یو نظاره، یو منظر، دې ته تاسو ویلی شئ سین. بیا ورپسې دی سیلی. سیلی وایي بیوقوف ته، صحیح ده. کوم کس چې بیوقوف مونږ وایو کنه چې دا ډیر بیوقوف دی، یعنی دا ډیر سیلی دی. برید، سا اخیستل. برید اصل کې وایي سا ته، صحیح ده، سا اخیستلو ته. کنزیوم، استعمالول. دام ډیر اهم ټکی دی، ډیر عام ټکی دی، یعنی تا دومره سیز کنزیوم کو، دومره دی استعمال کو، یعنی ختم دی کو، صحیح ده. مسټیک، غلطی کول. مسټیک، غلطی کول. پرایز، پرایز وایي انعام ته. هغه ماله انعام راک، هغه ماله پرایز راک، یا ما انعام وګټو، ما پرایز وګټو. ریس، ریس وایي منډې ته، منډه وهل دي که نه، دې ته وایي ریس. ریسپانس،
ریسپانس وایي جواب ورکول، چاته ریسپانس ورکول. صحیح ده. مونږ وایو کنه چې دې کس ما ته ریسپانس رانکو یا ما ته یې ریسپانس راکو، ما ته یې جواب راکو یا یې جواب رانکو، نو دغې ته تاسو ویلی شئ ریسپانس. ریسک، ریسک وایي خطرې ته. صحیح ده. مونږ وایو کنه چې هلکه ریسک ما اخله، یعنی خطر ما اخله، په دې سیز کې ډیر خطر دی. صحیح ده. میټ، میټ وایي غوښې ته. دا کومه غوښه چې مونږ پخوو دې ته وایي میټ. او بیا یو بل میټ دی، دا ډبل ای ټي دی. صحیح ده. او دغه ام ای ای ټي دی میټ، او دا دی ام ډبل ای ټي میټ، دا وایي میلاویدل. صحیح ده. یعنی ما او تا په خپلو کې میلاویږو، دې میلاویدو ته وایي میټ. میموري، یاداشت. زما یاداشت ډیر کمزوري دي، زما میموري ډیره کمزوري ده. صحیح ده. دغې ته تاسو ویلی شئ میموري، یاداشت. انکریز، ډیروالی، په یو څیز کې ډیروالی کول، په څه څیز کې ډیروالی کول، دې ته تاسو ویلی شئ انکریز. انټرسټ، انټرسټ وایي خوښي، یعنی زما ورکه مړه په دې کې انټرسټ نشته دی، زما په دې کې خوښي نشته دی، او زه په دې کې ډیر انټرسټ یم. داسې خو به هم تاسو ډیر اورئ، یعنی په دې کې زما ډیره خوښي ده. انوینشن، انوینشن وایي ایجادولو ته، څه څیز نوی څیز ایجادول، دې ته وایي انوینشن. آیرن، آیرن وایي استری ته، موږ چې پې کپړې استري کوو. صحیح ده. دې ته وایي آیرن، استري. جاین، جاین وایي جوړ ته، د دوو څیزونو جوړ چې کوي که نه هغې ته موږ ویلی شو جاین. جرني، سفر، جرني سفر. جج، جج وایي فیصله کوونکي ته. صحیح ده. کوم چې په عدالتونو کې جج ناست وي که نه، نو دې ته په موږ په پښتو کې ساده ویلی شو فیصله کوونکی، یعنی څوک چې فیصله کوي هغه ته وایي جج. نالج، علم، نالج علم، دې کس سره ډیر علم دی، د سره ډیر نالج دی. لا، قانون، د دې ځای قانون ډیر ښه دی یا د دې ځای قانون ډیر خراب دی، نو دغې قانون ته تاسو ویلی شئ لا. آیل، آیل وایي تیلو ته، دا کوم تیل چې مونږ استعمالو دې ته په انګلیش کې وایي آیل. اونر، مالک، د څه څیز مالک، مونږ وایو چې دا د دې مالک دی، دا د دې اونر دی. صحیح ده. بیا بل ټکی ورپسې دی پین. پین وایي درد ته، زما د هډوکي ډیر درد کوي، زما په هډوکي باندې درد دی، یعنی پین دی. صحیح ده. او بیا ورپسې ګورئ ټکی دی فاین، دا دی اف آی ان ای، ټیک، یعنی زه ټیک یم. آی ایم فاین، زه ټیک یم، ښه یم. صحیح ده. دا دغې ته وایي. ښه. پیمنٹ، پیمنٹ وایي ادا کول، د څه څیز ادا کول، دې ته وایي پیمنٹ. پارټ، پارټ وایي حصې ته، د څه څیز حصه، دې ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ پارټ، یعنی دا زما د کار حصه ده، دا زما د کار پارټ دی. صحیح ده. پیپر، پیپر وایي کاغذ ته، په کوم کاغذ باندې چې مونږ لیکل کوو دې ته په انګلیش کې وایي پیپر، کاغذ. پیس، امن، پیس امن، الله دې وکړي چې تل تر تله زمونږ په دې خاوره باندې امن وي، زمونږ په دې خاوره باندې پیس وي، زمونږ دا خاوره پیسفول وي. بیا ورپسې ټکی دی پلیس. د پلیس مطلب دی ځای، دا ځای د دې کار دپاره ډیر ښه دی، یعنی دا پلیس د دې کار دپاره ډیر ښه دی.
بیا ورپسې ټکی چې کوم دی د کلاس په اخیرنی ټکی کو پلانټ وایي بوټي ته. صحیح ده، پلانټ بوټی. تاسو به ډیر اورئ چې هغه دلته کې پلانټ وکرو، هغه دلته کې پلانټ یعنی بوټی وکرو. هم په دې ځای باندې به د نن ورځې د کلاس اختتام وکړو. زمونږ د نن ورځې کلاس هم په دې ځای باندې پای ته رسي. زه امید کوم چې د دې کلاس نه به تاسو ډیر څه زده کړي وي. ستاسو په انګلیش کې به ورسره ډیر ښه والی راغلی وي. که ژوند وي زه به ستاسو دپاره داسې نور نوي کلاسونه هم راوړم، د داسې نوو کلاسونو سره به راځمه چې هر چرته یې ما هم په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ. او تاسو ته به هم زما دغه دعا وي چې چرته هم یې الله مو ښاد ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله په امان. والسلام.